بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ملګرو. د نننۍ ویډیو سیاچین مسلې باره کې ده. سیاچین د انډیا او د پاکستان سرحد علاقه را بارډر ایریا ده او ډیره اوچته علاقه ده، یو یخ ځای دی. نو دا ګلیشیر دی. ګلیشیر د واورې یو لوی ګټې دی. ګلیشیر لمبایي چې ده د دې اوږدوالی نه هغه 72 کیلومتره دی او ټمپریچر پکې د کال 12 میاشتې په منفي کې ماینس کې. کله انګریز د دلته نه ته او هغه ریډ کلیف ایوارډ او هغه حدبندي کمیشن چې و، هغه چې کله د پاکستان او د هندوستان دا بارډر ډیکلیر کو او دا یې مقررو، نو هغې کوم دی ریډ کلیف دغه حدبندي کمیشن چې و، نو هغې دغه علاقه دغه شان پرېښودې وه، ځکه چې د انګریز په خیال کې دی هندوستان او پاکستان به د واورې د ګټ سره او د واورې د ځای کې څه کوي چې یو بل سره به دې باندې چېرته جنګ وکړي. خو بس دا داسې علاقه وه لکه مشترکه علاقه ده. خو د ازادۍ نه ډېر وخت بعد د انډیا د طرفه په دې کې ړومبېوالی وشو او هغوی خپل فوجیان په انټارکټیکا کې ټرین کړل او بیا یې دلته کې سیاچین ته راوستل. نو د ګلیشیر باندې هغوی قبضه وکړه او دا کال و 1984. نو 1984 کې دا کار وشو او د هغې نه بعد چې کله پاکستان حکومت ته دا د دې پته ولګېده، نو دوی هم جواباً خپل فوج ولیږه او د هغې نه پس په دغه علاقه باندې د دواړه ملکونو فوج یو بل ته مخامخ شو او څه لږ ډېر جړپونه پکې وشو او بیا د هغې نه 4-5 کاله بعد چې کله پته ولګېده چې دا دومره یخ او پر ماینس ټمپریچر کې جنګ کول ډېر ګران کار دی، نو سیاچین د دنیا له ټولو نه اوچت هایسټ او د ټولو نه یخ کولډسټ بیټل فیلډ دی، د جنګ میدان دی. نو 4-5 کاله بعد د انډیا وزیر اعظم راجیو ګاندي دلته دوره ته باندې راغلی و پاکستان ته. د هغه او د پاکستان د وزیر اعظم بېنظیر بټو منځ کې مذاکرات وشو. نو نږدې وه چې دا مسله حل شي، خو د دواړو طرفونو نه څه خلک داسې وو چې هغوی د مسلې حل کولو حق کې نه وو او مسله هغه شان پاتې شوه. بس دا یو ړومبي ځل باندې یو اخري ځل باندې یو سیریس کوشش و. د هغې نه بعد بیا داسې څه نه دي شوي. اوس مسله ولې نه حل کېږي؟ بس دواړو طرفو ته صرف او صرف د انا خبره ده چې انډیا هم دې ته نه تیارېږي چې خپل فوج ړومبي ځل باندې ویدرالو کړي او پاکستان هم دې ته نه تیارېږي. نو بس فوج هلته پروت دی او دا ډېره زیاته حیرانتیا خبره ده او څه بل شان خبره ده چې د 2003 نه 2003 نه بعد چې نه د انډیا د طرف نه نه د پاکستان د طرف نه یوه ګولۍ نه ده چلېدلې، خو مړه شوي په سوونو باندې خلک دی فوجیان دي او هغه د ګولۍ د وجې نه د یو بل جنګ د وجې نه بلکې د موسم د یخوالي د وجې نه د دوی موسم سره جنګ دی هلته، او چې تر کومې دا انا دا مسله وي، نو د دې مسلې د حل کېدو څه چانس نه ښکاري. ډېره مننه.